قدرمانو دوستانو ستړي مشئ زه غوټۍ یم هرکلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ د چین د هوايي او فضايي چارو 15 نړیوال نندارتون د نومبر له 12 نیټې څخه تر 19 نیټې پورې د دغه هیواد د ګوانګډونګ ولایت په چوخای ښار کې روان دی. دغه نندارتون د عالي او عصري هوايي او فضايي ساینس او تخنیک د ښودنې یوه مهمه کړکۍ بلل کیږي او د نړیوال کیدو، مسلکي کیدو، بازاري کیدو او معلوماتي کیدو د سویې په لوړتیا سره د اړوندو نړیوالو همکاريو د پياوړتيا لپاره یې ښه زمينه برابره کړې ده. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې د دغه نندارتون په اړه معلومات در سره شریک کړم. شمیرې ښیي د دغه نندارتون په 14 نندارځایونو کې تر 7 موضوعاتو لاندې د نندارې حوزې ترتیب شوي چې عمومي مساحت یې 450 زره متره مربع ښودل شوی او له دې جملې څخه د کابو 120 متره مربع په پراخوالي حوزې د ودانیو په دننه کې ترتیب شوي دي. په دغه نندارتون کې هغه عالي، عصري او غوره توليدات نندارې ته وړاندې شوي چې په نړۍ کې مخکښ ځای لري. د فضايي چارو په برخه کې د چین د فضايي چارو د علمي او تخنیکي کوپوریشن محدود شرکت په دغه نندارتون کې د ساینس او تخنیک څه نه څه 200 عالي او عصري لاسته راوړنې نندارې ته وړاندې کړې دي. د هوايي چارو په برخه کې د چین د هوايي صنعت کوپوریشن محدود شرکت په دغه نندارتون کې په سیستماتیکه توګه 280 تولیدات او لاسته راوړنې نندارې ته وړاندې کړي چې دغه شمېر د تیر نندارتون په پرتله په سرو کې 25 زیاتوالی ښیي. پراسیره پردی په دغه نندارتون کې د 40 هیوادونو او سیمو 1022 تصادۍ هم ګډون لري چې په دې جملې کې روسیې، فرانسې، امریکې، سعودي عربستان او ایټالیې په جلا جلا توګه دغه نندارتون ته د خپل هیواد د شرکتونو ټول شموله پلاوي لیږلي دي. د امریکا د بوینګ شرکت، د اروپا د غرباس شرکت، د برازیل د غرسپیس صنعتي شرکت او د فرانسې د سفران شرکت په شمول ډیرو مشهورو شرکتونو هم پکې برخه اخیستې ده. په دغه نندارتون کې د هغو بهرنیو شرکتونو شمیر چې خپل تولیدات یې پکې نندارې ته وړاندې کړي د تیر نندارتون په پرتله په سرو کې 104 زیاتوالی ښیي. دا د دې څرګندوي کوي چې په نړۍ کې د دغه نندارتون اغیزه پراخه شوې ده. د یادونې وړ ټکی دا دی چې دغه نندارتون نندارچیانو ته د فضا، هوا، سمندر او ځمکې په ساحو کې د ښو معلوماتو د برابرولو ترڅنګ د غونډو، فورمونو او خبرو اترو له لارې د هوا ناوردۍ سوداګرۍ، د عصري تجهیزاتو د تولید، د عصري معلوماتي تخنیک او د ټیټې فضا د اقتصاد په شمول ډیرو ساحو کې د با کیفیته پرمختګ او نړیوالو همکاریو د پیاوړتیا لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. قدرمانو دوستانو د ډیجیټل چین نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.